ویل کېږي چې په یو علاقه کې یو سړی د خپلې ښځې سره د شاته نه کوروالی کوو د هغې انجام سره وته په یو نوي ویډیو کې تاسو ته هرکلی وامه. که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل پښتو انفو نوي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، دې سره خواته د غنټۍ دا نشان هم ووهئ، دې سره بهر را روانه ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې ملاویږي. خوږو قدرمنو دوستانو، ویل کېږي چې یو ځوان د خپلې ښځې سره 6 کاله د شاته نه کوروالی کړو. د هغې نه پس هغه تبلیغ کې لاړو. امیر صاحبانو په ډیر زیات مهنت وکړو او د هغې نه پس چې کله خبر شو نو ډیر زیاته توبې ویستې او چې کله ملګرو د کال پس چې د خپل کور ته رالی بیا یې د خپل کور والا سره د مخې نه کوروالی کوو نو هغې نه پرېښودو. ښځه چې کله بیا مولا خواته راوسته نو مولا صاحب ورته ډیر زیات مینت وکړو او چې کله ښځې خپلې خوله وسپړده نو وی ویل چې مالا نور کسان راولئ د هغې سره کوم خو دې سړي سره نه کوم ځکه چې د ما سره 6 کاله دا زیاتې کړی دی. نو ملګرو چې هر کله هم د سړی بیا خبر شو نو ډیر زیاتې توبې ویستې. ملګرو چې څوک هم دا کار کوي نو ډیر غلط کار کوي ځکه چې په دې سره هغې د اسلام د دایرې نه بهر وځي ځکه زمونږ مسلمانانو په مذهب کې دا کار بالکل یو ناجایزه کار دی او د دې سره چې د نکاح ماتیږي. دا د هغه خلکو دپاره دی چې څوک په اسلام کې نه وي غیر مذهب وي نو هغې دا قسمه کارونه کولی شي د هر طرف نه چې د کوروالی کولی شي، خو زمونږ په مذهب کې دا خبرې نشته. مونږ له پکار دی چې د دې نه خپل ځان وساتو. ملګرو دا ویډیو مې په دې مقصد تاسو سره شریکه کړه چې تاسو هم د دې نه سبق واخلئ. د زیات تر خلک په دې ګناه کبیره کې چې د ملوث دي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو هم خوښه شوي وي. که چېرې خوښه شوي وي نو په یوټیوب کې د لایک بټن راکول مه هیروئ. په پښتو انفو یوټیوب چینل ورسره شیر هم کړئ.